بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ځینې کسان د بدن د یو طرف له درد شکایت کوي، یا په ویښه او یا په خوب کې، یا ښی اړخ یا کیڼ اړخ. او ځینې کسان بیا د یو طرف له بې حسه کېدلو شکایت کوي، چې دا یو طرف مې بیخي ویده سي، هېڅ یې نه محسوسوم. ځینې کسان یې د درد شکایت کوي، ځینې کسان یې د بې حسي شکایت کوي. د دې دپاره اسانه، وړیا او بې لګښته کورنۍ نسخه د اوربسو ده. اوربسې چې په حقیقت کې د انسان د صحت لپاره ډېرې زیاتې ګټې لري، خو متاسفانه چې انسان د هغو له ګټو ناخبره ده، او دا یې صرف او صرف د څارویو غذا ګرځولې ده. اوربس به تاسو څه ډول کاروئ؟ 100 ګرامه اوربسې پاکې ومینځئ، له خاورو او له ډبرو یې صفا کړئ، په یخو اوبو به یې ومینځئ. 12 ګیلاس اوبه به دیګ ته واچوئ، او هغه اوبه چې کله په جوش پېښېدلو رالې، دا اوربسې به ور واچوئ او اور به پسې نرم کړئ. په دې نرم اور باندې به دا اوربسې په اوبو کې 15 دقیقې پرېږدئ. د دیګ سر به پټ کړئ چې کوم بخار یې راپورته کېږي او هغه بېرته پکې تویېږي. 15 دقیقې وروسته اور پسې مړ کړئ، دیګ راکته کړئ. چې کله یخې سوې، دغه اوبه چاڼ کړئ او په یو بوتل کې کوشش وکړئ که شیشه‌یي بوتل یې په هغې کې واچوئ او کېږدئ. دا اوبه به تاسې سهار په تس خوا باندې 2 ګیلاسه، د غرمې تر ډوډۍ مخکې 2 ګیلاسه، د ماخستن تر ډوډۍ مخکې 2 ګیلاسه دا به څښئ. دا چې کله تاسې شروع کړئ، انشاءالله تعالی په لنډ وخت کې به یې په خپله روغتیا کې ګټې محسوس کړئ. د اوربسو شربت نه یوازې داسې د تاسې د بدن دردونه ختموي، د اعصابو یا د جسم بې حسي ختموي، نور هم د روغتیا لپاره ډېرې زیاتې ګټې لري. د تاسې زړه روغ ساتي، د شوګر ناروغي کنټرولوي، هاضمه مسموي، د مثانې او د ګردو د چرک او د ډبرو بهترین علاج ده. که یو څوک په ګرده کې ډبرې لري، په بډوګو کې ډبرې لري، په مثانه کې چرک لري، په متیازو کې تکلیف لري، که دا د اوربسو شربت باقاعده د څه وخت لپاره وکاروي، انشاء الله تعالی ډبرې یې هم باسي، هم یې ختموي او هم مثانه صفا کوي. څېره متازه ساتي، پستوکی متازه ساتي، کلسترول هم په بدن کې کموي. کم وزن ډېر زیاتي، وزن هم راکته کوي. اعصاب ډېر هوسا کوي، عصبي رنځونه له منځه وړي انشاء الله تعالی. د اوربسو په دې شربت کې ویټامین B12 ډېر زیات ده، دماغ او اعصاب ډېر برابروي، د پستوکي رنځونه له منځه وړي او د تاسې مزاج هم برابروي، زړتنګي هم ختموي، د خوشحالي هورمون هغه ته سیراټونین یایي دا هم فعالوي. او که د تاسې د بېخوبي تکلیف وي، خوب نه درځي، که تاسې دغه د اوربسو شربت باقاعده په همدې شکل باندې چې ما درته وښودل که استعمال کړئ، خوب به منظم کوي او انشاء الله تعالی چې له خواږه او له خوندوره خوبه برخمن یاست. د بدن دفاعي ځواک پیاوړی کوي. هغه کسان چې همیشه د دې شکایت کوي چې زما په بدن کې ګرمي، یا مړه تبه لرم، یا ټایفاید تیر کړی وي، یا کومه بله بیماری تیر کړی وي، او یا زیړی مرض تیر کړی وي او په بدن کې آثار پاتې وي، هغه آثار یې له منځه وړي، مړه تبه په بدن کې ختموي، د بدن حرارت ختموي او د بدن دفاعي ځواک پیاوړی کوي. یو ځل بیا درته ښیم، 100 ګرامه اوربسې پاکې کړئ، په یخو اوبو باندې ښې ومینځئ چې خاوره او ګرد ځینې لرې سي. 3 لیټره اوبه یا 12 ګیلاسه اوبه په یو دیګ کې واچوئ، په اور یې کېږدئ. چې کله اوبه راویښېدلې، دا اوربسې ور واچوئ، د دیګ سر پټ کړئ، 15 دقیقې کم از کم په اور باندې پرېږدئ، په نرم اور باندې، بالکل کم اور، او بیا وروسته اور بند کړئ، دیګ راکته کړئ،
سکله یخ سوی دا اوبه چاڼ کړي په یو پاک لوښي کې وساتئ. که د شیر لوښی وي خو ډېره ښه خبره ده ځکه چې هغه دا اوبه نه خرابوي. او بیا دا اوبه 2 ګیلاس سهار، 2 غرمه، 2 ماښام تر خوراک نیم ساعت مخکې څښئ. که د شوګر ناروغي نه لرئ یوه چمچ عسل هم پکې اچوئ په یو ګیلاس کې. او الله تعالی هم له کامله صحته برخمن که. دغه د اوربسو نسخه ډېره بهترینه، ډېره ګټوره وه د صحت لپاره او ډېرې ارزانه دي او هر سړی قدرت ورباندې لري. وخت المسی دا معلومات له تاسو سره شریک کم. موږ ته دعاګانې کوئ. زه د تاسې د دعا محتاج حکیم مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.